غازی محمد جان خان وردګ. غازی محمد جان خان وردګ نه یوازې د وردګ ولایت بلکې د هیواد په سطحه یو له مشهورو او مبارزو شخصیتونو څخه شمیرل کیږي. غازی محمد جان خان وردګ د وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې سترګې دې نړۍ ته پرانیزي. د ده د ژوند کلونه په ډیرو ځایونو کې 1815 نه تر 1880 کال پورې بلل شوي دي. غازی محمد جان خان وردګ د سیدال خان زوی د اکرام خان لمسی و. غازی محمد جان خان وردګ شخصیت. غازی محمد جان خان وردګ د هماغه اوله څخه یعنې زلمیتوب څخه یو ځیرک او هوښیار ځوان و. په دې پوهېدله چې د انګلیس خوله تر افغانستان پورې را رسیږي او ورو ورو یې لمن په پراخېدو ده، نو ډېر امکان دی چې په افغانستان باندې خپل یرغل پیل کړي. نو ده هم خپل ستراتیژي او همدارنګه په دې فکر کې و تر څو څنګه وکولی شي چې د دغه ابرقدرت یعنې غټ ځواک په وړاندې مبارزه وکړي. د مشرانو سره یې مشوره، د خپلو همزولو سره یې متحد کار ته دوام ورکړله. غازی د امیر شیر علي خان د وخت یو مشهور توپچي جنرال و چې په دغه ډګر کې یې ډیره تجربه لرله. همیشه یې دا کوښښ کوله تر څو هغه توپونه او هغه مهمات چې په لاس کې دي هغه پاک او د جنگ او جګړې لپاره یې آماده وساتي. غازی محمد جان خان وردګ د امیر یعقوب خان په وخت کې هم یوه کارنامه ترسره کړې. هغه دا ده کله چې د ننګینې ګندمک معاهده یا تړون په 1890 کال کې ترسره کېدله، نو د سخت مخالفت هلته وکړله او د دې کار نه یې خپل نارضایتي وښودله. نو د امیر یعقوب خان د دربار څخه ووتله او بیرته وردګو ته ستون شول. هلته خپل همزولي او د مشرانو سره یې مشورې ته دوام ورکړله تر څو وکولی شي چې یو منظم او همدارنګه پیاوړی لښکر تیار کړي. د خپلې مبارزې د غزني، وردګو او کابل ولایت ته متمرکز کړلې چې په دې برخو کې ډله ډله ځوانان او ډله ډله مجاهدین ورځ په ورځ ورسره یو ځای کېدل. نو د 20 نه تر 10,000 یو لښکر یې تیار کړ چې کله چې انګریزان کابل ونیوله، نو ده هم د اسمایي غره په طرف ور روان شوله او د همغه ځای څخه یې په انګریزانو باندې خپل ګزارونه پیل کړل چې په نتیجه کې انګریزانو ته سخته ماتې ورکړله. نو د دغه جنرال نوم به تل موږ او تاسو ته روښانه او همدارنګه وردګو او ټول هېواد ته به ځلانده وي. مننه.